سلامونه نیکې له دوستانو دغه سعودي مسافرو ته ولېږي هر هغه څوک چې غواړي چې سعودي ته لاړ شي هلته کار وکړي په ویزو باندې هلته اوسیږي دغه خبر ورته ډېر مهم دی د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت ویلي هغه بهرني وګړي چې د ورکړل شوي ویزو له پای ته رسېدو وروسته له هېواده په وتلو کې ځنډ وکړي له سختو قانوني سزاو سره به مخ شي وزارت ویلي د سرغړونکو کسانو لپاره تر 50,000 سعودي ریالو پورې نغدي جریمه تر 6 میاشتو پورې بند او له هېواده ایستل یا ډیپورټ شامل دی یعنی هېواده شړل کیږي او ډیپورټ کیږي او 6 میاشتې زندان به هم تیروي هلته چارواکي له ټولو بهرني اوسیدونکو غوښتي چې د ویزې مودې ته جدي پام وکړي او د قانوني له مخې پر ټاکلی وخت هېواد پرېږدي څو له قانوني ستونزو او سزاو څخه خوندي پاتې شي دا هغه دوستانو د خاطر دی چې هغه په سعودي عربستان ته د کار د خاطر ځي سعودي عربستان ته همداسې نور بزنس او همداسې نور شیانو دپاره ځي او هلته پاتې کیږي نو تاسو ته دا ډېر اختار فکر کوئ که چېرته تاسو هلته ځئ نو بعد د هغه ویزو ختمېدو نه وروسته یا یې تمدید کړئ او یا هغې هېواد نه لاړ شئ خپل هېواد ته په خدای مو سپارمه ژوندي اوسئ السلام علیکم